د باز بچی چې کله لږ وای راغټ شي که نه خپله تللی شي بعضو لګېدل الله ته ورکړي خپل جای نه خو وولي ځه هغه باز بچی خفه شي چې د ما پلار ما سره څه وکړه دی راغوځار کړم خو هغه د ده پیدې دپاره کوي چې دی سبا دپاره په خپله خو ودرېږي سبا دپاره دی په خپله الوتی شي او باز تاسو بیا نه ټول نه اوچتي باز د ټول نه اوچت چې شی الوځي هغه باز الوځي د وریاضو د پاسه هم الوځي دا ولې هغه په وړوکوالي کې مشکلات لیدلي که چېرته ستاسو په زندګۍ کې مشکلات راغلي نو د دې دا مطلب نه چې دا تاسو ناکامئ دا تاسو ناکام سړی جوړئ دا تاسو راغورځئ بلکې د دې مطلب دا دی چې تاسو کامیابئ تاسو مضبوطئ چې تاسو مخکې مضبوط لاړ شئ دا ستاسو د کامیابۍ لپاره یو ټریننګ دی چې تاسو مخکې کامیاب شئ یاد ولره انسان نه د کار سړی جوړېږي کله چې دی مشکلات وي هله د انسان نه د کار سړی جوړېږي تاسو اوسپنه پېژنئ اوسپنې د کار شي هله جوړېږي کله چې دی اور ته مخامخ شي اوسپنه هله چې د کار شیز جوړ شي نه یو وږی دی وږی هغه چې کله اور ته مخامخ شي که نه د هغې قیمت هغې سره سیوا شي اول نه د وږي قیمت کم وي لیکن کله چې اور ته مخامخ شي د قیمت سیوا شي یو هګۍ ده عام هګۍ چې ده په 13 روپۍ میلاوي کله چې دا اور ته مخامخ شو که نه او پخه شوه د دې قیمت دې سره سیوا شي ډېر زیات سیوا شي دغه شانې هر شی چې کوم دی که نه هغه چې کله سخت کښېني د هغې سره د قیمت سیوا کېږي دنې اله یو کار سړی جوړېږي یو کار شیز ته جوړېږي اله دغه شان انسان چې دی که نه د زندګۍ کې مشکلات راځي خو دله دا سوچ پکار دی مشکلاتو وخت کې چې ما دلته څه کول پکار دی چې مخکې زه یو کامیاب سړی راشم نو چې کله دا سوچ وکړو که نه او ځان دپاره یو پلان جوړ کړو او مخکې دی لاړ نو یاد وره ته نه به کامیاب سړی په هغه فیلډ کې او په هغه شعبه کې بل نه وي زه تاسو ته بل یو مثال در کومه فار اګزامپل 2 کسان دي 2 هلکان دي یو ای دی یو بي دی د ای چې کله پیدا شو نو د مور او پلار کوم ټول سهولتونه چې هغه دې ته ورکړه چې یاره کا دا شی دی دا شی ټول سهولتونه ته ورکړه نو ته به ډېر زیات خوشحاله دغه ټایم کې ډېر زیات خوشحاله به چې راغټ شو بیا به دې خفه بیا به ځان دپاره سوچونه کوي بیا ځکه چې دغه سهولتونه به ټول عمر نه وي بلکې دغه به یوه نه یوه ورځ ختمېږي یوه نه یوه ورځ به دغه سهولتونه ټول ختم شي بیا به دې څه کوي بیا به خفه سوچونه به کوي ده ته خو چې شی ښودلی نه دی ده ته خو چې شی ښودل شوی نه بیا به سوچونه نه کوي دغه مثال یو څو کسان هم دی هغه تاسو پېژنئ او نمبر بي چې کوم هلک دی نو ده ته یو سهولت هم نشته دی ځانه محنت کوي ځانه کوشش کوي لګیا دی لیکن کله چې دی راغټ شي دی بیا خوشحاله دی به ډېر زیات خوشحاله د باز بچی نه دی د باز بچی چې کله لږ وای راغټ شي که نه خپله تللی شي بعضو لګېدل الله ته ورکړي خپل جای نه خو وولي ځه هغه باز بچی خفه شي چې د ما پلار ما سره څه وکړه دی راغوځار کړم خو هغه د ده پیدې دپاره کوي چې دی سبا دپاره په خپله خو ودرېږي سبا دپاره دی په خپله الوتی شي او باز تاسو بیا نه ټول نه اوچتي باز د ټول نه اوچت چې شی الوځي هغه باز الوځي د وریاضو د پاسه هم الوځي دا ولې هغه په وړوکوالي کې مشکلات لیدلي کوم سړی چې په وړوکوالي کې مشکلات ویني که نه نو هغه ډېر زیات مخکې ځي ډېر زیات مخکې صحیح ده ځینې کسان داسې چې هغه فیملي کې خاندان کې لکه سهولتونه موجود دي نو هغه ته لکه د سهولتونه نه میلاوي نو هغه هم چې مخکې لاړ شي که نه هغه ډېر زیات کامیابي کې به ډېر زیات نو کوشش کوئ که ستاسو په زندګۍ کې مشکلات راغلي که نه دا څه شی هم نه دی دا شی هم د یو څو ټایم دپاره دي یو فلاسفیکل کوټیشن دی که نه یو کوټیشن دی چې که تا ته ما چېرته 15 کاله دا درکړه سهولتونه مې درکړه نو را روان چې ستاسو څومره زندګي دی هغه به ټول غمونو کې ټول به سوچونه وي ستا ټوله زندګي به تباه وي که چېرې دا 15 کاله دي که چېرې دا ما تا ته سهولتونه در نه کړه او تا به ځان تکلیف تېر کړو سوچونه جوړ کړه او لکه ځان دپاره د یو پلان جوړ کړو نو دا نوره زندګي چې څه کمه ده دا به ته کامیاب سړی تا نه بل څوک داسې کامیاب بیا نه وي دا کوشش پکار دی که نه کله ستاسو په زندګي کې مشکلات راشي نو بیا تاسو د کوشش پکار دی ځان دپاره څه نه څه لار ووهئ څه نه څه پلان جوړ کړئ پلان چې کوم دی که نه که تا چېرته پلان جوړ کړو که نه نو ته کامیاب شوې او که چېرې ته په خپل پلان کې پیل شوې په پلان جوړولو کې پیل شوې ته پیل او که چېرې په پلان جوړولو کې کامیاب شوې نو ته کامیاب دا یو کوټیشن دی نو تاسو کوشش پکار چې خپله زندګۍ کې د مخکې تلو لکه سوچ غټ وساتئ اولنۍ خبره ده که نه تاسو دا سوچ خپل غټ کړئ یو سړی په غر باندې خېږي غر باندې روان دی زه تاسو تپوس کوم چې د ده لپاره ضروري شی څه شی دی چې ده په غر باندې خو چې غر باندې ختلو دپاره ده ته ضروري شی څه شی دی څوک به وایي چې ده ته لپاره کانفیډنس پکار دی چې سړی راځي او سره پکې که نه زه خطی شم مړه زه کولی شم دا شی دا هم نه دی پکار څه شی پکار دی اندرپۍ پکار ده اندرپۍ پکار ته څنګه کېږي اندرپۍ هم نه شي بل شی پکار دی سوچ پې کوئ که نه کمنټ کې ووایئ ستا په ذهن کې چې شی راغلی ته غر پکار دی ترور بیا غر پکار دی چې غر یې اله وکړي وخېږي که نه چې غر نه وي نو بل شي به خېږي صحیح ده دغه شی ځان ته یو ډریم کې دی یو ګول کې دی چې دغه شي ته ما رسېدلی دي او پلان بای پلان رسېدلی دي پلان به جوړ کړئ
دوه پلانونه به ځان سره جوړوي. یو ته به پلان A وایي او بل ته پلان B. که چېرې دا پلان A ناکامه شي که نه د پلان B ته به ګورئ. زیاتره کسان وایي چې دا پلان B پکې شي جوړوي. مړه دا خو به بیا ته پلان A باندې زیات کار نه کوې، فوکس په هغه طرف ته نه والي. که چېرې دې کې زه ناکام شوم کېدای شي هغې طرف ته لاړ شم. تا سره پلان B ضروري دی ځکه چې دا زموږ ژوندونه چې کوم دي که نه زموږ کې دا زندګي کې ده او دلته مشکلات سوا دي ډېر زیات، لکه مسایل دي. مسایل سوا دي، وسایل کم دي. نو که چېرې ته په پلان A کې ناکامه شي، تا سره چې پلان A دی علاقه که نه، نو هغه چې پلان A کې خپل ناکامه شي ځان پانسي کوي. پانسي پېژنې که نه او که نه خلک بیا ځان پانسي کوي. نو د پلان پانسي نه ده پکار ښه، دا ډېر زیات خراب کار دی ګوره. او دا انسان چې کوم دی که نه دې باره کې حدیث شریف لیکلی خو خبره بل طرف ته لاړه شي. نو زموږ دا نن ټاپک چې کوم دی که نه دغه باندې بیا وروستو خبرې کوو. خو دا ویډیو چې کوم دی شیر کړئ ګوره ډېر زیاته، لکه چې مخکې لاړ شو او که نه. نو نمبر 2 چې کوم دی که نه خبره تا دپاره حوصله پکار ده. تا سره حوصله یي، په خپل ځان دې یقین وي چې زه دا کولی شم. کار مې ډېر زیات پکار دی، زه په خپل ځان کولی شم. دا هم یو ډېر زیات امپورټنټ شی دی ګوره. دا په خپل ځان یقین وي که نه او خلکو ته وایي ته خو دا نشې کولی مړه ته خپلې خولې ترې کتلي دي، ته دغه شانې خوله دې ده، هغه نه وایم که نه بیا به خبره بل طرف ته لاړه شي. خو واوره په ځان باندې یقین ساته چې یوه نه یوه ورځ به ته کامیابېږي. ستاسو په زندګۍ کې به ډېر خلک داسې راځي هغه به تاسو ته وایي دا خو ته نشي کولی، دا به ته کې ځان ترې کتلي. دغه شانې پیغمبرانو د خلکو ویل دي. زموږ چې کوم خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه د خلکو وایي چې ته به دا کې ته خو مجنون یې اعوذ بالله، ته لیونی یې، ته دغسې یې، ته شاعر یې اعوذ بالله، شاعر یې منګړې خبرې کوي اعوذ بالله. خلکو ورته داسې خبرې کولې، خلکو په خځلو ویشي، خلکو ورسره داسې داسې چلونه کول که نه چې ته خپل مقصد نه رسته شي. خپل سکه تره ورته لېږي او تره رسته شو. ابوجهل د هغه تره سره دښمني پیدا شوې وه، لیکن هغه د خپل کوم میشن چې و هغه که نه د هغې نه رسته نه شو، بلکې خپل میشن له پوره توجه ورکړه، پوره فوکس یې په خپل میشن باندې ساته. هغه بیا کامیاب شو که نه، کامیاب شو که نه. دغه شان حضرت ابراهیم علیه السلام خلکو اور ته اچولی، اور ته یې ورته وکړی د خپل میشن نه رسته شه، لیکن هغه رسته نه شو او بیا د هغه نوسي اوس هم را روان دي، اوس هم د هغه نوسي دي. میشن یې مکمل شو که نه، مکملېږي لګیا دی، اوس هم مکملېږي. دغه شان که چېرې تاسو د خپل میشن نه رسته شوئ که نه، ستاسو چې کوم خوب دی، کوم خوب چې کوم دی چې دا زما ډریم دی، د هغې دپاره مه رسته کېږه. د خلکو د خبرو باندې مه رسته کېږه چې خلک به دا وایي، خلک به هغه وایي. خلک به وایي که نه، خلکو څه نه وایي. که چېرې ته دا شی پرېږدې که نه، خلکو بیا راته ووایي چې مړه دا ستا کار و، خدای دې غرق مه کړه، ټینګه خوله دې نیوله. خلک داسې ګډې وړې خبرې پکې کوي که نه. نو خلکو خبرو باندې فوکس مه ورکوئ، بلکې خپل ګول له فوکس وکړئ. صحیح ده. خلک به هر څه هر څه وایي، خلک به وایي چې دا کې او دا کې او دا کې. اوس چې زه ویډیو جوړوم که نه بلا شي، خلک به کمنټونه کړي خدای دې غرق مه کړه، ځان یې چېرته واخ ولاړ شه، بل څه کار وکړه. دا وایي ځان نه کار کتل دی، موبایل دې مخ ته نیولی غټ سړی.